ستړي مشي پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت خبرونو ته. نن دوشنبه د ثور 14مه نیټه ده چې د 2018 کال د مې له 4مې نیټې سره سمون لري. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وايي د رسنیو ملاتړ ته ژمن یو. له ایران او پاکستان څخه باندې 4600 کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. د عامه روغتیا وزیر په شمالي ولایتونو کې د 300 میلیون افغانیو په ارزښت د اوو روغتیایي پروژو بنسټ کېښود. ټرمپ وایي د ایران د جګړې د پای ته رسولو نوې طرحه به وڅېړو خو ښایي د منلو وړ نه وي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه عبدالجلیل احساس یم. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې اسلامي امارت د رسنیو پر اساسي رول باور لري. نوموړي له ټولو رسنیو غوښتي چې خپل فعالیتونه د افغانستان د خلکو د دیني او فرهنګي ارزښتونو د نشراتي پالیسیو او ملي ګټو او د اشخاصو د حریم په چوکاټ کې ترسره کړي. هغه زیاته کړې چې د اسلامي امارت د رسنیو د ملاتړ ته ژمن دی او هڅه کوي د رسنیو لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. د نوموړي په وینا د وزارت د ملاتړ په پایله کې په 1404 کال کې له 140 څخه زیاتو رسنیو او رسنیزو بنسټونو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي دي. له ایران او پاکستان څخه باندې 4600 کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ د ایران او پاکستان څخه باندې 4600 کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. د یاد کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه 809 کورنۍ چې 4613 کسان کېږي هیواد ته راستنه شوي دي. یاد کډوال د هرات، د اسلام قلعه، د نیمروز، د ورېښمو پله، د هلمند، بهرامچي، د کندهار سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو راستنه شوي دي. د عامه روغتیا وزیر په شمالي ولایتونو کې د 300 میلیون افغانیو په ارزښت د اوو روغتیایي پروژو بنسټ کېښود. د عامه روغتیا وزارت خبر ورکړی چې دغه وزارت وزیر مولوي نور جلال جلالي د هیواد شمالي زون ته د سفر پر مهال د شاوخوا 300 میلیون افغانیو په ارزښت د اوو روغتیایي پروژو د بنسټ ډبرې کېښودې او د یو شمېر نورو پروژو د پلي کېدو چارې پرانیستې دي. د وزارت د خبرپاڼې له مخې یادې پروژې په جوزجان، سمنګان او کندوز ولایتونو کې پلي کېږي. وروستی خبر دا چې ټرمپ وایي د ایران د جګړې د پای ته رسولو نوې طرحه به وڅېړو خو ښایي د منلو وړ نه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ډېر ژر به د ایران له لوري د جګړې د پای ته رسولو نوې طرحه وڅېړي خو په خبره یې ښایي د منلو وړ نه وي. تر دې وړاندې ایراني رسنیو راپور ورکړی و چې تهران واشنګټن ته د 14 مدعیزه طرحه استولې ده. په دې طرحه کې پر ایران د بیا برید نه کولو تضمین، د ایران له شاوخوا سیمو د امریکایي ځواکونو ایستل او د سمندري محاصرې پای ته رسېدل غوښتي دي. همداراز د ایران د شتمنۍ آزادول، د بندیزونو لرې کول او په بېلابېلو جبهو کې د جګړې پای ته رسول هم د دې طرحې برخه ده. دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وختونه ویل او مشه